او دي حديث تقول كده سمع عجيبة حديث ده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ويد الرسول صلى الله عليه وسلم خبر ورد دليل قال الله رسول صلى الله عليه وسلم الله وي ان خبر جوز كما رونا ده الله يا ابن ادم ايه ادم بچيا انك ما دعوتني تجهر كلا ما ربلي او زمان سغواري ورجوتني وزمان اميدون ساتي غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي نزلت ما غطول گناونه وبخم ويسپروام نکوما زلت يا غطول گناونه وبخم خو پدې شرط چې تا الله ته رجوع کې او د الله د امیدونه ساتي او هغه شروط پکې د توبې موجود دي الله به ته ټول ګناهونه وبخي او الله زما په هیڅ پروا نه یا ابن ادم دې خبره ته وکړي د استغفار فائدې ته وکړي یا ابن ادم اے د ادم بچیا لو بلغت ذنوبك عنان السماء کته دومره ګناهونه کې چې ستاسو ګناهونه د زمکه نه اسمانه پورې ورسي دا څومره ګناهونه چې د زمکه او د اسمان په منځ کې چې کومه فاصله ده ډکه شي کستا اے د ادم بچیا الله وی اے د ادم بچیا کستا د ګناهونه اسمان ته ورسي ثم استغفرتني او بيدي زمان بخانه وخته غفرت لك ولا ابالي غټول ګناونه بردو بخو زما په هیڅ پروا نشته اسمانه پورې چې کوم ګناونه هغه برد الله وبخي خو چې کله استغفار وکي او الله سبحانه وتعالى رجوع بیا وره يا ابن ادم اے د ادم بچیا انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا اے د ادم بچیا کته په ما پسې په دې حال کې راشي د قیامت په ورځ چې ډکه زمکه ګناونه به ما پسې راوړي ډکه زمکه د زمکه چې څومره ده کنه دا ټول ستا د ګناونو ډکه شوي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا او په دې حال کې ما سره ملاو شي چې ما سره شرک نه کړي دا ډېره اهمه خبره ځکه موږ دې موضوع لري زور ورکو کته شو خیر چې شرک دا قطعا نه کې ځکه چې نور ګناونه کې دې چې الله دې ته وبخي او که سزا ته ملاو مو شي خو سزا نه بعد بیا جنت ته راځي خو چې شرک کې کړي نو هیڅ نه مخره کی دا سره د الله سره ملاو شو او دک زمکه ګناونه د الله مخې لوي ورو خو دومره د شرک چرته نه کړي دي ګناونو کې شرک نشته الله وتسوي لاتيتك بقرابها مغفره مزبد لدغيب عند زمن بخانه درګما دا زمکه دک زمکه ګناونه ته ویس خو شرک به نشته الله ولا دغيب عند زمن بخانه درک ولا ګناونه به توبه خدا پښدیشن چې ته استغفار او ته توبه او بس ته رجوع کې الله ته رواه الترمذي ده حديث امام الترمذي رحمه الله راوړ سفيان رحمه الله وفر راغه جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين بس وتوی دی جعفر دی وی زه داغه وخت پورې نه پاسم چې سو پورې تا ماته نصيحت نه کړي نصيحت به کې به پاسم ان کان خلک یو بل ته نصيحتونه ډیر کوي ناغه دی چې زبرته یو نصيحت کوم وی سفيان کچته الله دې نعمت تر کی او ته دا غواړي چې نعمت باقی پاتې شي چې ختم نشي نو شکر ډیر وباسه ذكي الله في القرآن يسوي لئن شكرتم لأزيدنكم كتاب الشكر وبس الله يزبط نعمتنا خيرك بوتي سفيان داخو چې کله رزق د باندې ډیر شي شکر کته دا وی چې رزق پاتې شنو دغه طریقه ده او کچته رزق د کمزوري شي نو به استغفار ډیر کوه ذكي الله في القرآن كوي استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الله بدر بارون رور يودا باغونه بدرك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بس يكسر هذا سبحان الله السؤال توكيدي وتيميه تسبيح ډیره فائدہ ورکي کې استغفار ډیره فائدہ ورکي تسبیح څه ته وایي د الله پاکي بیانولو ته وایي یعنی سوال دي شو چې سړی استغفار کوي د الله نه بخانه غوړي دی غوړي کنه یو سړی تسبیحات ډیر وایي د الله پاکیان ډیر بیانې دی غوړي اسی ډیر جوړ سوال دی او علماء الله پوه ورکړي قرآن او حدیث باندې پوه خلک او دې جواب ورکول شو ډیر عجیب جواب ورکوته وی کله چې کپڑا پاکي نو خلک په خوشبو لګي کپڑا چې پاکي څه به لګي خوشبو چې کپڑا سخای نو به صابون ته ضرورت ده مطلب دا شو که ګناونه دي نه به الله پاکیان بیانوي که ګناونه دي نو اول ځان وینځه په صابون باندې او صابون څه شي استغفار ده نو به دغه نه بس کوا
به تسبیحات وایه که کپړه دې پاکوي که جامې دې پاکي نو بیا به خوشبو لګوه خو چې اوس ستا په کپړو باندې قسمه قسم ګندګۍ لګېدلي دي او تکې تورې کپړې دي او د خولو بینتیزي او نور بینو دیزي او په هغې دپاسه ته لګې څه پې لګوې خوشبو پې لګوې دا خوشبو څه فایده در کوي نه در کوي ناول دا کپړه پاکه که دا ګناهونه چې کوم په تا باندې دي درته څښا شوی نو استغفار ډېر وکړه چې دا ګناهونه درنه ووینځلی شي چې دا ګناهونه کله پاک شو بیا د الله تسبیحات بیانوه څومره عجیبه خبره کړې لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحتونه کړي یو نصیحت دا کړو یا بني عود لسانک وی خپل ژبه عادت که په دې باندې اللهم اغفر لي یا الله ما وبخي وی ځکه چې څه پته لګي په کوم ټیم کې الله ستا دا خبره قبوله کړي اوس یو سړی سهار نه د شپې پورې دا ژبه په استغفر الله عادت کړې ده یو وخت خو به داسې راشي چې الله به دا خبره قبوله کړي را به شي که را به نه شي را به شي یو وخت خو چې اوس زما او ستا په شاهني په ټوله ورځ کې پته نشتي چې د یو پیر دوه دي چې هسې د خولې نه وځي استغفر الله او دغه ټیم کې الله ونه بخو خبره ختمه شو خو چې یو سړي دا خپل عادت جوړ کړی دی په مخه استغفر الله او استغفار کوي یو وخت به الله وبخي که نه چې الله وبخو ختمه شو خبره امام قتاده رحمه الله وی ان هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم وی دې قرآن کې الله تاسو ته ستاسو بیماري م ښوولې ده او ستاسو علاج م تاسو ته ښوولی دی بیماری په کوم الله ښوولې ده علاج یې م ښوولی دی نو هر چې ستاسو بیماری ده هغه ستاسو دا ګناهونه دي دا زمونږ بیماری ده الله یې موږ ته علاج م ښوولی ده واما دواؤکم فالاستغفار بیماری شتي ګناهونه علاج یې سره استغفار ځکه امام حسن بصري رحمه الله سوي ويأكثروا من الاستغفار في بيوتكم استغفار ډیر وایي په خپلو کورونو کې وعلى موائدکم او په خپلو دسترخوانونو باندې هم وایي وفي طرقاتکم په خپلو لارو کې هم وایي لارو کوڅو کې چې روان یې وفي اسواقکم په خپلو بازارونو کې هم استغفار وایي وفي مجالسکم په خپلو بیټکونو کې هم وایي فإنکم لا تدرون تاسو ته دا پته نشي چې په کوم ټیم کې مغفرت نازلېږي تاسو چې په هر ځای کې وایي په یو ټیم کې مغفرت نازل شي